د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د ځواکونو لخوا مهم عملیات ترسره شوي. د نوموړي واکمنۍ سرتیرو په 9 ولایتونو کې د چا پر وړاندې یاد عملیات کړي او څوک او څه پکې نیولي او لاسته راوړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په ننګرهار کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د سلګونه منه غرنیو لرګیو د قاچاق مخه نیول شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي دغه غرني لرګي په تیره اونۍ کې د شیرزادو، خوږیاڼو، پچیراګام، هسکې مینې، چپرهار، اچین، نازیانو، سپینغر، غنیخیلو، درنور ولسوالیو او د جلال آباد ښار د 8 او 9 امنیتي حوزو په سیمو کې موندل شوي او ترلاسه شوي دي. د چارواکو په وینا دغه غرني لرګي په بیلابیلو ګاډو کې لیږدېدل او په ترڅ کې یې 8 ډاټسنې، یوه مازدا، 15 سوزکي او یوه سراچه هم نیول شوي دي. چارواکو په دې اړه چې د دغو توکو د قاچاق په تړاو څوک نیول شوي او که څنګه څه نه دي ویلي. طالبان وایي د وژنې، غلا او مرغانو قاچاق په تور یې ګڼ کسان نیولي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د وژنې، غلا او مرغانو قاچاق په تور یې 18 کسان نیولي دي. د دغه وزارت په وینا دا کسان په لغمان، هرات، نیمروز، بلخ، خوست او بغلان ولایتونو کې نیول شوي دي. نوموړي وزارت زیاته کړې چې د نیول شوو کسانو دوسیې یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.